نو دلته اوس په دې پیج کې چې دی وایلیشن شوی دی د لیمیټډ اوریجنلیټي اف کانټینټ کوي. نو پیج کوالټي زما چې کله خپل فیسبوک پیج مونیټایز کوم نو هغه ټایم زما د فیسبوک پیج کوالټي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لرمانې مو د فیسبوک مونیټایزیشن کورس په دویم ویډیو کې تاسو سره نیغ په نیغه مهیله د پوړمنې ویډیو کې چې مې څه ویلي و هغې باندې به تاسو پوه شوي. زما مقصد هم دی چې زه تاسو ته ټو د پوینټ خبرو وکړم. بیا که ستاسو کوم ځای کې کنفیوژن وي نو تاسو د کمنټ د لارې زما نه تپوس کولی شئ. انشاءالله زه به د هغې جواب تاسو له در کوم. زه به د یوې خبرې وضاحت وکړم دا کم فیسبوک مونیټایزیشن دا کورس چې زه تاسو ته ښیم دا زما پرسنل ایکسپیرینس دی. هم په دې طریقه باندې زما د فیسبوک پیج مونیټایز شوی دی نو زما امید دی چې هم په دې طریقه باندې به ستاسو د فیسبوک پیج په اسانه سره مونیټایز شي. په تیر کلاس کې خو ما د فیسبوک مونیټایزیشن الیجیبیلیټي باندې خبره کړې وه. زه به لنډ خبره دا وکړم چې 10,000 فالورس د فیسبوک مونیټایزیشن دپاره پکار دي دغه شان 6 لکه منټس په تیرو 2 میاشتو کې چې ته اچیو کړي او 15 ایکټیو ویډیوز به تاله پکار وي. دا 10,000 فالورز او 15 ایکټیو ویډیوز چې دي د دې دپاره سم یاد نشته. دا ته په هر څومره ټایم کې پوره کولی شي خو 6 لکه منټس چې دا به ته په تیرو 2 میاشتو کې لازم ملزوم اچیو کړي. په تیر کلاس کې زمانه یو خبرې را شوې وه هغه دا وه چې دا 6 لکه منټس چې دي دا بالکل پیورلی منټس وي. مطلب دا چې موږ به خپل ویډیوز نه بوسټ کوو. یو په بوسټینګ باندې ویوز اچیو کولی او منټس اچیو کولی. بوسټینګ زه به په ساده پښتو کې تاسو ته دا ووایم که کوم ملګري پرې نه پوهېږي چې کله موږ د فیسبوک له پیسې ورکو فیسبوک زموږ ویډیو ډېرو ملګرو سره شیر کړي نو دغې ته بوسټینګ وایي. نو چونکې د دې نه به موږ د مونیټایزیشن دپاره ډډه کوو. په نننی کلاس کې به وایو چې پالیسی ایشو څه ده او پالیسی ایشو کې موږ سره لیمیټډ اوریجنلیټي او الیجیبیلیټي کنټري څه څیز دی. نو په تیر کلاس کې خو ما ویلي چې کریټر سټوډیو او انسټریم ایډز ته به موږ څنګه راځو الیجیبیلیټي کتلو دپاره به موږ څنګه راځو. نو زه به ما سره دلته نټ سلو دی نو زه به تاسو ته شارټکټ ویم چې په ګوګل کې به کریټر سټوډیو سرچ کوئ اولنی لینک په کلیک کوئ چې اولنی لینک مو کلیک کو نو ما سره نټ سلو دی خو به هر حال نیو پیج به تاسو ته راشي. چې کله نیو پیج تاسو ته راشي نو دلته به بیا مونیټایزیشن کلیک کوئ. چې مونیټایزیشن کلیک کوئ کې به هوم تاسو کلیک کوئ. چې هوم کلیک کوئ نو انسټریم ایډز ته به راشئ تاسو. نو دلته پارټنر مونیټایزیشن پالیسیز راخلي. دلته دا ولې رد دی یو وجه خدا ده چې ما سره دلته کرټیریا نه ده پوره خو لیټ سپوز ما سره کرټیریا هم پوره ده بیا هم رد دی. نو دا موږ سره بیا لیمیټډ اوریجنلیټي او الیجیبیلیټي کنټري ته موږ ریفر کوي. بهرحال موږ سی پالیسی ایشو کلیک کړئ. چې سی پالیسی ایشو موږ کلیک کو نو دلته اوس په دې پیج کې چې دی وایلیشن شوی دی د لیمیټډ اوریجنلیټي اف کانټینټ. لیمیټډ اوریجنلیټي څه شی دی؟ نو لیمیټډ اوریجنلیټي به زه په ساده پښتو کې تاسو ته ووایم چې هر هغه ویډیو چې کله مونږ پیج ته ورکوو چې هغه زمونږ خپل اوریجنل کانټینټ نه وي. مطلب دا چې زمونږ نه مخکې دغه ویډیو بل چا اپلوډ کړي وي فیسبوک ته او په فیسبوک پیج کې دغه ویډیو موجوده وي نو دغه مونږ سره ان اوریجنل کانټینټ کې راځي. او یا مونږ داسې ویډیو اپلوډ کړو چې هغه موجوده وي خو مونږ پکې ایډیټینګ وکړو. مطلب دا چې ساز ورته ور ایډ کو فلټر پې اپلای کو مخکینی کلیپ شاته کو شاتنی کلیپ مخکې کو او هغه اپلوډ کو نو دا مونږ سره په ریپرپز کانټینټ کې راځي. نو لہذا کله چې مونږ ویډیو اپلوډ کوو نو مونږ د ان اوریجنل او ریپرپز کانټینټ د دې هر څه نه چې دی ډډه دی کوو. یو بله خبره هم دا چې کله مونږ ویډیو اپلوډ کوو حالن کې زمونږ اوریجنل کانټینټ وي خو مونږ په تمنیل داسې ولګو چې د هغې د ویډیو سره هېڅ سره بد نه وي. څنګه چې مونږ په یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کوو نو هغه د ویډیو او د تمنیل په منځ کې هېڅ تعلق نه وي مطلب ډېر چینج وي. نو د دې نه به مونږ په فیسبوک کې ډډه کوو ځکه چې دا هم مونږ د لیمیټډ اوریجنلیټي ښکار کولی شي. د ان اوریجنل کانټینټ سره سره یو بله مسله هم ده او هغه د لینګویج مسله ده. مطلب دا چې کله مونږ عموما فیسبوک ته ویډیو اپلوډ کوو نو مونږ څه وکړو ډسکرپشن کې څه لیکلو کو په ټایټل باندې څه لیکلو کو ډایرکټ اپلوډ کو خبرې ختمه کو. بیا فیسبوک والے چې دی زمونږ دا ویډیو سکین کړي او بیا چې مونږ په دې خپله ویډیو کې کومه ژبه استعمال کړې ده نو هغه ژبه چې ده زمونږ په دې ویډیو ولګوي چې یاره په دې ویډیو کې دا ژبه ویلې شوې ده. نو ظاهره ده زمونږ ژبه خو چې ده نو د مونیټایزیشن دپاره الیجیبل نه ده نو د دې د وجې هم مونږ د لیمیټډ اوریجنلیټي ښکار شو. مونږ به مینول اپلوډینګ کوو را روان ځل انشاءالله. کله چې مونږ اپلوډینګ کوو نو بیا به مونږ د دې لینګویج دپاره یو خاص آپشن وي په هغې کې به بیا مونږ داسې ژبه کلیک کوو چې هغه د مونیټایزیشن دپاره الیجیبل وي
هغه که بیا مونږ په ویډیو کې هره ژبه ویلي خو چې مونږ هلته آپشن کې کلیک کړو چې یاره دا ژبه ده نو بیا به انشاءالله مونږ د لیمیټډ اوریجنلیټي نه ښکار کیږو د دې نه پس الیجیبلیټي کنټري ده نو الیجیبلیټي کنټري ښکاره خبره ده چې هر هغه ملک چې کله مونږ فیسبوک پیج استعمالو کم ملک چې مونیټایزیشن الیجیبل نه وي نو مونږ ته به دا مسله راغلی خو دا مسله چې د الیجیبلیټي کنټري دا ډېرو لږو پیجونو ته وي په نسبت د لیمیټډ اوریجنلیټي په سلو کې 80% پیجز ته چې دی نو د لیمیټډ اوریجنلیټي مسله وي خو که دا دواړه مسلې یو پیج ته وي انشاءالله دا به ختمو او د دې دپاره ډېره اسانه طریقه ده چې په هغې اسانه طریقه باندې به انشاءالله زمونږ پیج مونیټایز شي نو نننۍ ویډیو خو اوږده شوه خو یو بله خبره راته رایاده شوه چې په پیج کوالټي کې او مونیټایزیشن پالیسی ایشو کې څه فرق دی ځکه ځینې ملګري وایي چې یاره زما پیج په یلو کوالټي کې دی نو آیا زما فیسبوک پیج مونیټایز کیدی شي که نه یا ریډ کې دی نو پیج کوالټي چې کله ته په پیج کې څه وایلیشن وکړي نو فیسبوک والا تعالی د ګرین کوالټي نه یلو کوالټي او یلو کوالټي نه ریډ او د ریډ نه یې دلته ختم کړي خو مونیټایزیشن پالیسی ایشو چې ده نو کله چې ته هر هغه وایلیشن وکړي چې ته پې د مونیټایزیشن نه وتی شي مطلب ستا پیج په ډیمونیټایز کیدی شي او یا ستا فیسبوک پیج چې دی دا مونیټایزیشن ته نشي الیجیبل کیدی لکه مثال د لیمیټډ اوریجنلیټي شوه یا الیجیبلیټي کنټري نو دغه وایلیشن چې ته وکړي نو دا تا ته بیا د پالیسی ایشو ریډ کوي نو پیج کوالټي زما ما چې کله خپل فیسبوک پیج مونیټایز کوم نو هغه ټایم زما د فیسبوک پیج کوالټي چې ده نو یلو و نو زما پیج مونیټایز شوی ده نو زما په خیال د پیج کوالټي داسې څه ښه کردار پکې نشته دی چې یاره ستا پیج به د مونیټایزیشن نه پاتې کي زما یقین دی چې نننۍ ویډیو کې هم دومره خبرې پوره وي او تاسو به پرې پوه شوي بیا هم که د چا څه پوښتنه وي نو تاسو د کمنټ د لارې کولی شئ زما د ټیکنیکل ویډیوز وړومبنۍ تجربه ده نو تاسو ماله رای هم راکولی شئ په کمنټ کې زه به ستاسو د رای منتظر یم چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ د لوی الله په امان